طالبانو کابل کې د ښځو د نیولو راز افشا کړ. بلخوا آزادۍ جبهې طالبانو ته څه اخطار ورکړی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امر بالمعروف وزارت ویان ویلي چې په کابل کې د یو شمیر پروډکشنونو مسؤلین او کارکوونکي د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې فلمونو د دوبلې په تور نیولي دي. نوموړي ویلي چې دا فلمونه له دوبله کېدو وروسته له افغانستان څخه بهر چینلونو ته لیږدول کېدل. د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ملي تلویزیون ته ویلي چې په کابل ښار کې د یو شمیر پروډکشنونو مسؤلین نیولي او د هغوی کارځایونه یې بند کړي دي. نوموړي ویلي هغه ادرسونه چې د پروډکشنونو یا دې ته ورته نورو نومونو باندې یې فعالیت ترسره کاوه، په هغه ځایونو کې د افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې فلمونه دوبله کېدل، بیا له هېواده بهر تبلیغاتي ادرسونو ته استول کېدل. مسؤلین او کارکوونکي یې نیول شوي دي. بلخوا آزادۍ جبهه وایي له دې وروسته به د امر بالمعروف غړي زموږ د چریکي عملیاتو هدف وي. د کابل په شهرنو کې د طالبانو لخوا د یو شمیر ځوانو ښځو نیول کېدو ته د غبرګونونو پر دوام د افغانستان آزادۍ په نوم وسلوالې جبهې په یو بیان کې د دغې ډلې دا اقدام غندلی او هغه یې د انسانیت خلاف جرم بللی دی. په دغه بیان کې چې د جمعې په ورځ د چینګا په 20مه نیټه خپور شوی راغلي چې طالبانو په دې وروستیو ورځو کې یو شمیر ښځې په خپل سر توقیف کړي، تښتولي او ځورولي دي. یا د جبهې ویلي چې د طالبانو دغه چلند له انساني وقار، اخلاقي ارزښتونو، بشري حقونو او د افغانانو د مذهبي او کلتوري دودونو سرغړونه ده. نوموړي جبهې خبرداری ورکړی چې تر دې وروسته به د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر غړي د آزادۍ جبهې د چریکیانو مشروع هدف وي او طالبان باید د دې کړنو د پایلو بشپړ مسؤلیت. قدرمنو کتونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.